سلامونه دوستانو جوړ بخیر خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اس بشیر وطندوست هم د نن ورځې موضوع مې په امریکا کې خلک یا امریکایان څنګه یو د بل سره سلام جوړ بخیر یا روغبړ کوي ډېر متوجه اوسئ غوږ راته ونیسئ دغه به فقط او فقط زه تاسو ته وایم چې نور چا سره شیر نه کوي یا د چا سره شریک نه کوي فقط تاسو په خپل زده کوئ او د ځان سره وساتئ بیا که مې چاته ور زده کول هغه ستاسې خپله کار دی نو اول راځو د نن ورځې روغبړ یا سلام دی څه وایي هلو 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 وایي زموږ تاسې اکثره وطنداران یا اسیایي ممالکو ملګري هغه بیا وایي هلو هلو چې دی هغه غلط راځي نو دوی باید څنګه وویل سي هلو هلو او دا په رسمي چارو کې استعمالیږي او په رسمیاتو کې او په غیر رسمي چارو کې که شناخته یې که نابلده یې که هر څوک یې چې خدای دې وکړي تاسې اول وارې نفر ولیدئ یا وینئ نو تاسې څه ورته وایاست هی هاي good morning morning good evening good night دا ټول د دې سلام یا جوړ په خیر دی اوس راځو چې غواړې روغبړ ورسره وکړي موږ تاسو چې په افغانستان کې وایو هلکه څنګه یې یاره څنګه یې ملګری څنګه یې نو دوی څنګه وایي دوی وایي how are you man how are you man دغه من د جملې په اخره کې راولي څنګه وایي how are you man خو یو بل شي ته ډېر متوجه اوسئ یارانو هغه دا دی چې تاسې دا داسې نه وي چې دغه how are you man و ښځو ته استعمال کوئ ځکه چې دا ګرامري مطلق غلط دی نو تاسې د ښځو لپاره څه شي استعمالوئ که چیرې مثلا ښځې په یوه ګروپ کې ناستې د نرانو سره نو تاسې باید څنګه وایاست how are you guys د man پر ځای باندې guys راولئ GUYS صحیح ده داسې نه چې GUAYS هغه بیا بله معنا لري نو ګایز چې دي ملګرو یا انډیوالانو یا یارانو ته ویل کېږي او ورته ویل مثلا how are you man نو جواب کې به څه ورته وایي great wonderful fine how are you ته څنګه یې د دې څخه پوښتنه کوي او بل چې دی how is it going امریکایان اکثره د هاي هلو په دې پر ځای باندې چې وایي how is it going دا داسې نه وایي چې how is it going دا چې کې دا سرګډي یو انتیقه شی ترې جوړي چې هغه څه چې دی how is it going د how is it going څخه چې جوړیږي how is it going جوړیږي دام د دې سلام یا روغبړ دی او همدارنګه بل چې دی واتساپ دا معنا نه what is up یا واتساپ هغه موږ تاسو چې میسنجر استفاده کوو دغه واتساپ نه هغه واتساپ دی دا چې دی واتساپ دی واتساپ ځینې په امریکا کې اصلي امریکایان هغه د دې څخه استفاده کوي واتس اپ تاسې به اکثر لیدلي هغه ملګري چې په امریکا کې دي نو دا ټوله چې سره راګډ سي او دغه شان چې سره ګډ وټ کې لکه زه چې کله کله هګۍ پخوم په هګۍ کې قسم قسم شیان واچوم یو انتیقه شی ترې جوړ کړم خپل یې باره نه پېژنم اریان هم چې د هګۍ نوم ورکړم د پټاټو نوم ورکړم د پیاز غورمې نوم ورکړم د چیش نوم ورکړم بره سره ګډ ورکه سي نو دوی هم همدغه رقم د انګلیسي راخیستې ده سره ګډه وډه کړې ده انډیوال اریان به پاتې سي ځینې خلک یې بچرګان انګلیسي زده یي انګلیسي یې نو بېغمه اوسئ تشویش مه کوئ ستاسې په ژبه باندې ستاسې په کور کې ستاسې په ټلیفون کې زه در سره یم انشاءالله نو تاسې فقط درسونه فالو کړئ یو وارې تکرار وایم hey hi hello good morning good afternoon good evening good night say so ابا چدي how are you guys how are you man great how are you how is it going what's up تر بلې ویډیو د خدای په امان